سلامونه خویندو او وروڼو د انګلیش بای پښتو چینل ته ښه راغلاست. دا دی نن د ګرامر په برخه کې 11 درس ته ورسېدلو. په دا درس کې به د پارت آف سپیچ تعریف، څو ډولونه لري او په انګلیسي ژبه کې څومره مهم دی دا به زده کړو. که آماده یاستئ راځئ چې درس شروع کړو. Let's begin the lesson. دا چې نن تاسې په خپل هیواد کې دننه یو بهرني یا خارجي ژبه زده کوئ، پرته له دې څخه چې په هغه هیوادونو کې مو ژوند کړی وي، دا ټول د عالمانو او علمي دانشمندانو د سلګونو کلونو د زحمت په برکت دی. هغوی په سلهاوو کلونو زحمت ایستلی او تحقیقات کړي او پلټنې کړي چې ژبه څنګه جوړ دی، څنګه ژر زده کولی سو او لارې چارې کشف کړي چې د هغوی د جملې څخه یو یوناني عالم د ژبپوهنې په برخه کې ډایناسس ټرایس دی چې په لومړي ځل باندې پارت آف سپیچ په اتو برخو باندې وویشل. پارت آف سپیچ د تعریفولو وروسته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د استفادې وړ وګرځېدی او تر نن ورځې پورې هم استفاده کیږي. د نړۍ هره ژبه چې موږ او تاسې زده کوو، لومړی باید د هغه پارت آف سپیچ زده کړو. د نننۍ درس مو د پارت آف سپیچ په باره کې دی. اوس نو راځو خپل اصلي درس. ګورئ، زموږ ټول خبرې د لغتونو څخه جوړ شوی دی. مقصد مې دا دی چې موږ کله د خوبه راویښ سو، د ورځې په جریان کې په روزمره ژوند کې ډېر خبرې کوو. دا زموږ خبرې د کوچني برخو څخه جوړ شوي یا وړه برخو څخه جوړ شوي. د وړه یا کوچني برخو څخه مې مقصد لغات دی. لغات خو مو په تیر درسونو کې زده کړه. په دې وجه چې د نننۍ درس پورې اړه لري، نو بیا یو لنډه توضیح ورکوم. کله چې یو یا څو حروف سره یو ځای سي او یو معنا او مفهوم ځینې واخیستل سي، نو هغه ته لغات یا په انګلیسي ژبه کې ورته ورډ وایي. مثلا LOVE لف، دا څلور حروف یو ځای سوی څه ځینې جوړ سوی لف. نو زه ستاسې یو سوال لرم، آیا تاسې د لف څخه کوم معنا یا مفهوم اخیستلی سئ؟ پوهېږئ دا څو حروفو سره یو ځای سوی لف ځینې جوړ سوی، دا لف څه معنا، آیا کوم مفهوم معنا تاسو ته لري؟ تاسو په جواب کې ووایاستئ بلې لف مینې ته وایي. نو دا چې دا څو حروفو سره یو ځای سوی، د دا څو حروفو مجموعه سره یو ځای سوی او یو معنا او مفهوم ځینې اخیستل کیږي یا جوړ سوی، نو دغه د څو حروفو مجموعې ته لغات ویل کیږي یا ورډ ورته ویل کیږي. که چیرې معنا نه وای درلودلی، نو موږ لغات یا ورډ نسوای ورته ویلی. مثلا په پښتو ژبه کې لام میم ری، دا درې حروفو سره یو ځای سوی. اوس څه ځینې جوړ سوی؟ لمر. آیا تاسې د لمر څخه کوم مفهوم اخیستلی سي؟ آیا لمر کوم معنا لري؟ بلې مفهوم اخیستلی سو، ځکه لمر یو شي ته وایي چې په اسمان کې دی او رڼا کوي. نو دا چې کوم مفهوم ځینې اخیستل کیږي د دا درې حروفو څخه، نو دغه درې حروفو مجموعې ته چې لمر جوړ سوی، دغه لمر ته ورډ وایو، ورډ یا لغات. یو بل مثال، خ جیم میم شین، دا څلور حروفو سره یو ځای کیږي چې څه ځینې جوړیږي؟ خجمش. آیا خجمش تاسې خجمش پیژنئ؟ خجمش څه ته وایي؟ آیا خجمش کوم معنا یا مفهوم لري؟ ستاسې ځواب څه دی؟ ښه نو معلومداره دا څلور تورې سره یو ځای سوي خجمش ځینې جوړ سوی. خجمش څخه موږ کوم مفهوم نسو اخیستلی، نه د یو شي نوم دی، نه کوم د خجمش په نوم یو شی مو لیدلی. نو په دې خاطر چې دا څخه هیڅ مفهوم هیڅ نسو اخیستلی، نه پیژنو خجمش څه دی، نو دا ته موږ ورډ نسو ویلی، ځکه هیڅ مفهوم و معنا نه لري. ښه نو تر دې ځایه د لغات د مفهوم سره اشنا سولو چې څو تورې یو ځای سي او یو معنا ځینې واخیستل سي او کوم مفهوم ولري، د یو چا سر په خلاص دی چې دا څه معنا، نو هغه څو تورې ته لغات ویل کیږي. اوس نو راځو دې ته، زموږ تاسو ورځنۍ خبرې ټوله د لغتونو څخه جوړ دی. هره خبره چې موږ کوو د دوو درو یا څلور پنځه چار څومره ډېر خبرې کوو، هغومره زموږ خبرې د لغتونو څخه جوړ دي، هغومره ډېر لغتونه دي زموږ په خبرو کې. اوس راځو مثالونو ته. I drink water، زه اوبه څښم. I خپل یو لغات دی، ځکه مفهوم ځینې اخیستلی سو، د زه معنا لري. drink خپل یو لغات دی، ځکه مفهوم ځینې اخیستلی سو، د څښلو معنا لري. water WATER، دا پنځه حروفو سره یو ځای سوی، دا خپل مفهوم اخیستلی سو. water په انګلیسي کې اوبو ته وایي، دا چې مفهوم لري دا لغات دی. نو زموږ دغه خبره د څو لغاتو څخه جوړ دی؟ یو، دوه، درې.
د 3 لغتونو څخه جوړ دی. نو موږ داسې ویلی سو چې دا 3 حروف سره یو ځای سوی او یو خبره یا یو وینا ځینې جوړ سوی دی. اوس راځو نور مثالونه. احمد is a good boy. احمد یو ښه هلک دی. ګوره دا یو خبر اوسو چې ما وکړي. دا یو خبره ده چې احمد یو ښه هلک دی. دا ما یو خبره یا یو وینا وکړه. دا زما خبره د لغتونو څخه جوړ دی. اوس ګوره احمد نوم دی یو معنا لري نو دا خپل لغات دی. is یعنی دی. د اس څخه یو مفهوم اخیستلی سو نو دا خپل لغات سو. د یوه معنا لري نو دا هم په لغات کې حسابل کېږي. ګوډ ښه ته وایي دا هم په لغات کې حساب او بای هلک ته وایي دا هم یو لغات سو. اوس دا خبره چې ما وکړه په دا خبره کې څو لغتونه دي؟ احمد یو، is دوه، درې، ګوډ څلور، بای پنځه. دا زما خبره چې ما وکړه دا زما خبره د 5 لغتونو څخه جوړ دی. نو موږ او تاسې وایو زموږ ورځنۍ خبرې ټوله د لغتونو څخه جوړ دی. ټوله. The sky is very beautiful when it is full of stars in the night. آسمان ډیر ښایسته دی یا ډیر ښایسته ښکاري کله چې د شپې د خوا څخه د ستورو ډک وي. اوس راځو دا زموږ خبره په برخو باندې ویشو. موږ خو پوهېږو چې دا زموږ خبره د لغتونو څخه جوړه. کوچني کوچني وړه وړه برخې یا لغتونه سره یو ځای سوی او یو غټه خبره ځینې جوړ سوی. نو راځو دا په برخو باندې ویشو. دا لغتونه ګورو څو لغت دي دلته. ګوره د یو د خپله صفت دی. دا معنا لري په راتلونکي درسونو کې بیا دا وایو. سکای خپله اسمان ته وایي. مثلا ایز دا هر یو خپله معنا لري. نو راځو په برخو باندې ویشو. د یو، سکای دوه، ایز درې، very څلور، beautiful پنځه، when شپږ، it اووه، is اته، full نه، of لس، stars یولس، in دولس، د دیارلس او night څوارلس. دغه زموږ خبره د 14 برخو څخه جوړ سوی. 14 ټوټې یا برخې اجزاوې سره یو ځای سوي. دغه غټه خبره ځینې جوړ سوی. نو دلته موږ پوه سولو چې زموږ ټول ورځنۍ خبرې د کوچني یا وړه برخو څخه جوړ شوی یعنې لغتونو څخه جوړ سوی. نو په نتیجه کې موږ ولیدل چې زموږ دا دومره غټه جمله د وړه وړه یا کوچني کوچني برخو څخه جوړ سوی یا کوچني کوچني لغتونو څخه جوړ سوی. ډیر لغتونه سره یو ځای سوی او یو غټه جمله یې جوړ کړي. دغه کوچني کوچني لغتونو ته یا وړه وړه لغتونو ته موږ په انګلیسي ژبه کې پارت آف سپیچ وایو یعنی د خبرې یوه جز. ځکه د خبرې یو جز وایو چې دا کوچني لغتونه ټوله سره یو ځای سوی او یو خبره ځینې جوړ سوی. نو دا پارت آف سپیچ دی. پارت یعنی برخه، سپیچ د خبرې. دغه کوچني کوچني یا وړه وړه لغتونه دي چې سره یو ځای سوی او یو خبره جوړ کړی دی. نو په دې خاطر دا پارت آف سپیچ دی. د خبرې یوه برخه دی. د ژبې پوهانو پارت آف سپیچ یا هم د کلام اجزاوې په 8 برخو باندې ویشلی دی. نو تاسو ته به یو سوال یا پوښتنه پیښ سي څه دپاره په 8 برخو باندې ویشلی. نو اوس به زه په څو مثالونو کې تاسو ته جواب درکړم. یوسف is singing. دا جمله یا خبره د 3 برخو یا د 3 پارټونو څخه جوړ سوی. یوسف یو معنا لري. دا یو، is دوه او singing درې. دا جمله یا خبره د 3 پارټونو څخه جوړ دی. اوس که چیرې یو څوک راسي تاسو ته ووایي زه غواړم دا لغتونو ځایونو ته تغییر ورکړم. زه غواړم 3 نمبر لغت د اول نمبر لغت ځای ته راوړم. آیا په جمله کې به کوم تغییر راسي؟ زه به ووایم راځه چې اول خو دا ستا خبره پر ځای کړو چې ستا ارمان پوره سي. نو موږ د ده په خواهش 3 یا آخري لغت راوړو د اول لغت پر ځای او اول لغت ځي د 3 پر ځای. اوس تاسې خپل وګورئ څه وشو. اوله جمله یا خبره کې یوسف is singing. یوسف سندره وایي. خو کله چې مو د جملې پارټونه یا برخې یا لغتونه سره ځای په ځای کړه اول مو د 3 او 3 مو د اول پر ځای راوستل. اوس څه ځینې جوړ سو؟ singing is یوسف. سندره ویل دی یوسف. اول سر کې یوسف سندره وایي او کله چې مو ځایونو ته تغییر ورکړل سندره ویل دی یوسف. ستاسې په نظر کم یو به صحیح؟ د لغتونو ځایونو ته مو تغییر ورکړل بیخي د جملې مفهوم او معنا سره ګډ وډ او خراب سو. په اول سر کې خبره ډیر واضح و. د هر چا سر په خلاصېدل. یوسف is singing. یوسف سندره وایي.
په دا جمله د هر چا سر خلاصېدل، خو کله چې مو لغاتونه ځای پر ځای کړه، اول مو د درېهم او درېهم مو د اول پر ځای راوستل. سندره ویل د یوسف، نو دا هیڅ معنا نه لري. اوس راځو یو بل مثال ته. I am so sorry. زه ډېر متاسفه یم یا ډېر بخښه غواړم. اوس راځو د دا لغاتونو ځایونو ته تغیر ورکوو. اول خو ګورو دا د څو برخو څخه جوړ شوی، څو پارټه څخه جوړ شوی. I یو، ام دوه، سو درې، sorry څلور. اوس راځو د لغاتونو ځایونو ته تغیر ورکوو، ګورو چې په خبره کې کوم توپیر یا کوم فرق راځي که نه. sorry راوړو سر ته، ام دوهم او سو درېهم ځای ته راوړو او آی اخري یا څلورم ځای ته راوړو. اوس څه سو؟ sorry am so I. نو ځایو ته مو تغیر ورکړه. هغه مخکنۍ جمله ده، هیڅ شی مو نه دی اضافه کړی او هیڅ شی مو نه دی ځینې کم کړی. مخکې I am so sorry، زه ډېر متاسف یم، زه ډېر بخښه غواړم، معنا یې دا و. اوس صرف ځایونو ته مو تغیر ورکړل. اوس sorry am so I، ستاسې په نظر sorry am so I که چیرې تاسې یو چا ته ووایاست، هغه به پوه سي چې تاسې څه وویل؟ آیا دا کوم معنا لري؟ نو که چیرې تاسې یو چا ته ووایاستئ I am so sorry، زه ډېر بخښه غواړم، که د دا پر ځای تاسې یو چا ته ووایاستئ sorry am so I، که دا رقم ورته ووایاستئ، هغه به دومره در باندې وخاندي چې یا به بېهوش پروت یې، 3 ورځې په هوش کې نه راځي، او یا خو به هم حیران درته پاتې چې یا زه لیونی یم که دی لیونی دی. ځکه sorry am so I، بخښنه یم ډېر زه، دا څه معنا؟ نو هیڅ معنا نه لري. نو د هغه کس په جواب کې چې ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې آیا زه لغتونو ځایونو ته تغیر ورکړم، په جمله کې کوم تغیر راځي که نه، د هغه په جواب کې ووایو بلې، دا یو قانون دی. نو په دې خاطر چې موږ وکولای سو د جملې هر لغات خپل پر مشخص ځای باندې ولیکو او یو صحیح خبره ځینې جوړ سي چې ټول خلک ورباندې وپوهیږي، نو یوناني عالم ډایناسس ټرایس راولاړ سو، لغتونه یې په 8 برخو باندې وویشل چې دغه د لغتونو ویش په 8 برخو ته په انګلیسي ژبه کې پارت اف سپیچ وایي یا هم ورډ کلاس وایي، چې هغه 8 ډولونه عبارت دي د noun، pronoun، verb، adverb، adjective، preposition، interjection، conjunction. که چیرې موږ پارت اف سپیچ زده وي نو موږ 100% کولی سو په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړو. موږ کولی سو کوچني لغتونه په ډکشنري کې یا په هر ځای کې واورو او د هغه کوچني لغتونو پارت راواخلو او یو غټه خبره ځینې جوړ کړو. نو په هغه صورت کې موږ سپیکینګ کولی سو، رایټینګ کولی سو، ګرامر به مو صحیح وي. نو پارت اف سپیچ اوس د نړۍ په هر ژبه کې استعمالیږي. د هر ژبې د زده کړې دپاره باید د هغه پارت اف سپیچ زده کړو. یو لغات په دغه 8 ګروپونو کې حتما په یو ګروپ کې راځي. مثلا ګود یعنی ښه، دا د اډجکټیو په ګروپ کې راځي. په راتلونکي درسونو کې موږ زده کوو چې یو لغات په کوم ګروپ کې راځي. کله چې موږ پوه سو چې دا لغات په کوم ګروپ کې راځي او هغه ګروپ اډجکټیو ماته وایي، ته دغه لغات راواخله د جملې په دغه ځای کې استعمال کړه. که یو لغات اډورب ماته وایي، ته دغه لغات راواخله د جملې په دغه ځای کې استعمال کړه. نو کله چې موږ د دغه لغات ګروپ باندې پوه سو چې دا په کوم ګروپ کې راځي، هغه ګروپ خپله موږ ته تعریفوي چې ته دغه یوسه دغه لغات یا د پارت اف سپیچ، د هر لغات پارت اف سپیچ دی، د خبرې یو جز دی. ته دغه خبرې جز راواخه چې یو جمله جوړه ورسه هلته کښېږده، هلته چې کښېږدی بیا جمله صحیح راځي. نو کله چې موږ دا 8 سره زده کړو، هغه وخت موږ کولی سو صحیح جملې جوړې کړو. په راتلونکي درسونو کې هر یو د مثالونو سره په تفصیل سره بیانوو. هر کله چې زه د پارت اف سپیچ نوی درس اپلوډوم نو د هغه لینک د دا ویډیو په ډسکرپشن کې ایږدم ترڅو تاسې په اسانه توګه ورته لاسرسی ولرئ او د همدې ځایه ورباندې کلیک وکړئ او مستقیم د پارت اف سپیچ هغه برخې ته ولاړ شئ. که تر اوسه زموږ سره چینل کې نه یاست یو ځای سوی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، دا درس خپل ملګرو ته هم واستوئ څو دوی هم ګټه واخلي. مننه تر دې دمه چې راسره واست. تر یو نوی درس په خدای جل جلاله مو سپارم. د خدای په امان. ښه وخت.